د دجال لارویان 12مه برخه. د مصنوعي ذهن AI نقصانات به نه جبرانېدونکي وي. غټه خبره دا ده چې د دجال لپاره به ترې ډېر کار اخیستل کېږي. د ګوګل اجرایوي مشر څه چې AI وایي په پټو سترګو یې مه منئ. دا خبره په داسې وخت کې کېږي چې د سیلیکان 3 او نورو سیمو کې د دې ویره زیاتېږي چې ښایي 2 پوکاڼه رامنځته شي، ځکه AI ټکنالوژي شرکتونه ارزښت په وروستیو میاشتو کې بېساري لوړ شوی او شرکتونه په دې صنعت کې سترې پیسې لګوي. کله چې له ده وپوښتل شو آیا ګوګل به AI پوکاڼۍ د چاودنې له اغېزو خوندي پاتې شي که نه، ښاغلی پچای وویل دا لوی شرکت ښایي دغه کړکېچ وزغمي، خو یو خبرداری یې هم ورکړ. هغه وویل زه فکر کوم هیڅ شرکت خوندي نه پاتې کېږي، موږ هم نه. په دې ځانګړې او پراخه مرکه کې چې د ګوګل د کالیفورنیا په مرکز کې وشوه، هغه د انرژي اړتیاوې د اقلیم د هدفونو ورو کېدل په بریتانیا کې د پانګونو د خپلو AI ماډلونو دقت او د AI انقلاب پر کارونو د اغېزو په اړه هم خبرې وکړي. مرکه په داسې وخت کې خپرېږي چې د AI بازار وضعیت تر بل هر وخت زیات تر څارنې لاندې دی. د الفابت شرکت د ونډو ارزښت په 7 میاشتو کې 2 برابره شوی او 3.5 ټریلیون ډالرو ته رسېدلی، ځکه بازارونه باوري شوي چې شرکت لا هم د چت GPT جوړونکي اوپن AI له سیالۍ سره مقابله کولی شي. یو ځانګړی دقت د الفابت هغه ځانګړي سوپر چیپونه دي چې AI لپاره یې جوړ کړي او د نویډا له چیپونو سره سیالي کوي. نویډا چې جینسن هوانګ یې مشري کوي په دې وروستیو کې د نړۍ لومړنی 15 ټریلیون ډالر ارزښت لرونکی شرکت شو. لکه څنګه چې ارزښتونه لوړېږي، ځینې شنونکي د هغې پیچلې شبکې جال په اړه شک ښیي چې اوپن AI شاوخوا 1.4 ټریلیون ډالر معامله پرې شوې ده. په داسې حال کې چې په اټکل کېږي دغه شرکت سږ کال د پلان شوي پانګونې له زرمې برخې هم کم عاید ولري. په هغو څرګندونو کې چې د امریکا د فدرال ریزرف د پخوانی مشر الن ګرینسپین د 1996 کال خبرو ته ورته دی چې د ډاټ کام د پړاو پر مهال د بازار د غیر منطقي رضایت په اړه د 2000 کال له سقوط وړاندې خبرداری ورکړې. ښاغلي پچای وویل دغه صنعت د پانګونې په داسې پړاو کې له اندازې ډېر مخکې تللی شي. هغه وویل موږ اوس د انټرنیټ تاریخ ته پام کولی شو، څرنګه چې د ډېرې زیاتې اضافي پانګونې شوې وي، خو هېڅکله به دا پوښتنه ونه کړي چې انټرنیټ یو ژور بدلون و. هغه زیاته کړه چې زه تمه لرم چې AI به همداسې وي، نو زه فکر کوم چې هم منطقي اړخ ولري او هم پکې د غیر منطقي چلن عناصر دا ډول شبکې موجود دي. د هغه څرګندونې په GP مرجد د مشر جیمي ډیمون له خبرداري وروسته راځي چې چا چې په تېره میاشت کې BBC ته ویلو که څه هم د AI پانګونه به ګټه وکړي، خو په دې صنعت کې لګول شوي څه پیسې به شاید له منځه ولاړې شي. خو ښاغلي پچای وویل د ګوګل ځانګړي ماډل چې د ټکنالوژۍ بشپړ ټولګه د خپلو چیپونو نیولې د یوټیوب ډیټا او ماډلونو او مخکښ ساینس پورې په خپله لري. دې شرکت ته دا وړتیا ورکوي چې AI د بازار د هر احتمالي ګډوډۍ مخه ښه وزغمي. د ټکنالوژۍ د شرکت په بریتانیا کې خپله ونډه نوره هم پراخوي. په دسمبر کې الفابت اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د مصنوعي ځیرکتیا پر برخې پانګونه کوي او د راتلونکو 2 کلونو لپاره به 15 میلیارډه پونډه په ځیرکتیا او څېړنو ولګوي. ښاغلي پچای وویل الفابت په بریتانیا کې د نړیوال معیار څېړنې ترسره کوي. په ځانګړي ډول په خپل مخکني AI په واحد ډیپ مایند کې په لندن کې دی. هغه وویل ګوګل به لومړي ځل په تدریجي ډول هغه ګام واخلي چې د بریتانیا حکومت پرې ټینګار کوي، یعنی په بریتانیا کې د خپلو ماډلونو روزل یو داسې ګام چې وزیران باور لري بریتانیا به له کوم امریکا او چین وروسته AI دریم ستر ځواک یا سوپر پاور کړي. ښاغلی پچای وویل موږ ژمن یو چې په بریتانیا کې به خورا مهم ډول پانګونه وکړو. خو هغه د AI د لوی انرژي اړتیاو په اړه هم خبرداری ورکړ. د نړیوالې انرژي ادارې له مخې یوازې تېر کال AI د نړۍ ټولې برېښنا 1.5% کارولې وه. ښاغلي پچای وویل باید ګامونه پورته شي په ځانګړي ډول په بریتانیا کې چې د انرژۍ نوې سرچینې رامنځته شي او د انرژۍ زیربناوې پراخې شي. هغه وویل تاسې نه غواړئ چې اقتصاد د انرژۍ له کمښت سره محدود شي، ځکه دا به پایلې ولري. هغه دا هم ومندله چې AI د پراخېدونکو فعالیت د انرژۍ لوړ کې لګښت د شرکت اقلیم د هدفونو پر پلي کولو اغېز لري. خو ټینګار وکړ چې د الفابت هدف لا هم دا دی چې تر 2030 پورې د نوې انرژۍ ټکنالوژۍ په کارولو خالص سفر ته ورسېږي. هغه وویل چې هغه چټک پرمختګ به هم اغېز شي چې موږ یې هیله لرو. ښاغلي پچای وویل AI به د کارونو په بڼه هم اغېزه ولري، ځکه دا تر ټولو
ژور ټکنالوژي ده چې بشر پرې کار کړی دی. هغه وویل موږ باید د ټولنیزو ګډوډیو له پړاوونو څخه تیر شو. هغه زیاته کړه چې ای آی به نوي فرصتونه هم رامنځته کړي. هغه وویل ای آی به ځینې کارونه بدل او نوي بڼې ته واړوي او خلک باید ځان ورسره عیار کړي. هغه زیاته کړه چې هغه کسان چې ځان له ای آی سره عیار کړي ښه به پر مخ ولاړ شي. هغه وویل دا مهم نه ده چې تاسو غواړئ ښوونکی شئ یا ډاکټر، ټول مسلکونه به وي، خو هغه کسان به پکې بریالي وي چې د دې نوي وسایلو کارول زده کړي.